حامدا ومصليا اما بعد. حنفي فقه د قرآن او د حدیث سره سل په سلو کې موافقه ده. د افغانستان او پاکستان او د هندوستان اکثر مسلمانان په فقه حنفي باندې را متفق دي، لیکن انګریزانو د اختلاف د جوړولو د پاره د حنفي فقه په خلاف باندې ډېرې ډلې را پیدا کړي دي، لکه د وکټوري اهل حدیثو ډله چې د حنفي فقه نه منکره ده. د حنفي فقه بله دشمنه ډله د بریالویت ده. دلته د بریالویت یو شاخ صیفیت هم دی. د صیفیانو مشر پیر سیف الرحمن صاحب په خپل پیغام کې صراحتا ویلي دي چې زه په ټولو عقایدو کې د بریالویانو سره موافق یم. دا په 11 نمبر صفحه کې دا د پیر سیف الرحمن خپل پیغام دی. فقیر سیف الرحمن مبارک المعروف پیر ارچی و خراسانی کا پیغام. نو د دې په دې 11 نمبر صفحه کې وایي تمام عقائد میں اہل سنت بریلوی سی پوری مطابقت رکھتی ہے. د وکټوریانو پشان صیفیت او بریلویت هم د حنفي فقه په مقابله کې یو مستقله فرقه ده. اول خو تاسو د پیر سیف الرحمن او د صیفیانو په باره کې د اسلامی امارت د مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله فتوا واوري. دا یو ډله بیا تقریبا شپږ دېرش یې په 20 علماو فتوا د زنادقو پر کړې. دا باړه والا واجب القتل یې بللي دي، مرتدان یې بللي دي، غیبګل یې بللي دي، او حضرتي مشر په خپلو رسالو کې لیکلي زما سره هغه اسناد موجود وایي په شپه کې د معراج پیغمبرانو ته مال لمونځ ورکړي. نو د مفتی اعظم د اسلامی امارت د مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله اواز تاسو واورید چې صیفیانو ته زنادقه واجب القتل او مرتدین ویلي دي. د صیفیانو بریلویانو خاص شعار په مساجدو کې ګډاګانې دي، حالان کې دا ګډا حنفیت نه دی. تاسو په خپله مختصره فتاوی عزیزی صفحه 9 شپېته کې وګورئ. په دې کې د بشمیره فقهي کتابونو په حواله باندې فرمایلی دي چې دا د صیفیانو دا رقص او ګډېدل دا حرام دي. د فتاوی هندي په حواله لیکلي دي چې السماع والقول والرقص الذي يفعله الصوفية في زماننا حرام. دا د صوفیانو دا رقص په مساجدو کې دا وی حرام دی. د المزمرات په حواله لیکلي چې دا حرام دی. د الاختیار د المحیط د اختیار الفتاوى د الفتاوى البیهقیه په حواله لیکلي چې دا حرام دی، او د جامع الفتاوى په حواله لیکلي دي چې ومستحلها کافر. د صوفیانو دا رقص او ګډا چې په مساجدو کې کوي څوک چې وایي دې ته حلال وایي هغه کافر دی. وګوره فتاوی عزیزی کې دا حواله صفحه 9 شپېته. او د حمادیه په حواله لیکلي چې دا ګډېدل په مساجدو کې حرام دي. د فتاوی ترخانیه په حواله لیکلي دي چې سئل عن الحلواني عمن سموا انفسهم بالصوفيه واشتغلوا باللهو والرقص وادعوا لانفسهم منزله فقال افتروا على الله الكذب وقال انهم ينفون من البلاد. واذا كم صوفیان چې په لهو کوي او په ګډیږي او ځان ته د یوې مرتبې دعوه کوي، نو د دې په باره کې وایي د امام حلواني رحمه الله نه پوښتنه وشوه، نو هغه وفرمیل چې دوی د الله پورې دروغ وایي او دا وایي د مساجدو نه وشړئ. د صوفیانو سردار علامه حجویری رحمه الله د صوفیانو په دې ګډاګانو باندې سخت رد کړی دی. وګوره کشف المحجوب. علامه شامی رحمه الله ور باندې رد کړی دی. وای هغه صوفیان چې ګډیږي او غنا کوي، دعوه د وجد او د محبت کوي، نو دا ګډېدل وای مکروه دي، یعنی مکروه تحریمی دي، لا اصل له فی الدین. او علامه ابن نجم الحنفی رحمه الله فرمایلی دي چې هغه خلق انما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبه مکروه ولا اصل له فی الدین. نو د دوی خاص شعار دا ګډېدل دي. د دې نه بعد به زه د الله پاک په توفیق سره سلسلوار په صیفیت بریلویت بمقابله حنفیت باندې
یو څو درسونه ستاسو په خدمت کې عرض کوم. په نن درس کې به د الله پاک په توفیق د سیفیانو بریلویانو د حنفي فقه په مقابله کې 3 مسایل ذکر کو. اوله مسئله، سیفیان بریلویان د حنفي فقه په خلاف غیر الله عالم الغیب ګڼي. د علم الغیب په مسئله کې سیفیان بریلویان د امام صاحب د کتابونو په مقابله کې او د حنفي فقه د کتابونو په مقابله کې د نورو خلکو د کتابونو نه خپل خیالي استدلالات کوي او کله د حنفي فقه په مقابله کې خپل فاسد اجتهادات کوي. د امام صاحب خپل قول دا دی او په فقه حنفي کې صراحتاً دا راغلی دي چې غیر الله ته عالم الغیب ویل او غیر الله ته د علم الغیب عقیده دا د کفر ده. وګوره د حنفي فقه کتابونه او دارنګه د عقاید کتابونه، شرح د فقه اکبر صفحه 422، البحر الرائق جلد 3 صفحه 155، فتاوی عالمگیریه جلد 2 صفحه 209، فتاوی قاضی خان جلد 3 صفحه 428 وغیره په لسګونو فقهاو دا لیکلي چې غیر الله ته د علم الغیب عقیده د کفر ده. امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله سیفیانو بریلویانو ته چیلنج ورکړی دی، فرمایلی دي چې موږ به د فقه حنفي په لسګونو حوالې درته پیش کو چې غیر الله ته د علم الغیب عقیده د کفر ده. بریلویان سیفیان د صرف 2 حوالې د حنفي فقه داسې پیش کی چې په هغې کې راغلی وي چې غیر الله ته د علم الغیب د عقیدې نه منونکی کافر دی. د فقه حنفي صرف 2 حوالې دي داسې پیش کی چې په هغې کې راغلی وي چې غیر الله ته د علم الغیب نه منونکی کافر دی. دا یوه مسئله. د سیفیت بریلویت د حنفي فقه په مقابله کې دوهمه مسئله هغه عقیده د حاضر او د ناظر ده. سیفیان بریلویان نبی علیه السلام حاضر او ناظر ګڼي. دا وګوره د غلام یاسین سیفی کتاب حاضر و ناظر محبوب او بے صراحتاً لکلی یعنی ہمارا نبی حاضر اور ناظر ہے. دا بل وګوره معروضات الحاذق د مفتی غلام فرید سیفی کتاب دی. د دې کتاب په 12 نمبر صفحه کې لیکلی دي چې وای ما د پیر سیف الرحمن نه پوښتنه وکړه چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر دی؟ وای هغه راته وویل چې هو، بلکہ میں مسمى غلام فرید سیفی ہزاروی نے ایک موقع پر سرکار مبارک سے دوران گفتگو پوچھا. یعنی ما غلام فرید سیفی ہزاروی یو ورځ د خبرو په دوران کې د پیر سیف الرحمن نه پوښتنه وکړه کہ کیا حضور حاضر و ناظر ہے، چې آیا نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے دے، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ تو آپ نے تصدیق فرمائی تھے کہ ہاں حضور حاضر و ناظر ہے. نو دا د کتاب دی. حالان کې د بریلویانو غزالی دوران مولوی عمر اچروی لیکلی دی چې حضور زوجین کی جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہے. یعنی مقیاس حنفیت صفحه 202 او پیر سیف الرحمن لیکلی دی چې زه په ټولو عقایدو کې د بریلویانو سره موافق یم. دا وګوره 11 نمبر صفحه فقیر سیف الرحمن مبارک المعروف پیر ارچی خراسانی کا پیغام، په دې کې 11 نمبر صفحه کې وایي تمام عقائد میں اہل سنت بریلوی سی پوری مطابقت رکھتی ہے. نو عمر اچروی لیکلی دی چې کله په هر ځای کې ښځه او خاوند سره یو ځای کیږي د جما په حالت کې موی نبی علیہ السلام د دې دواړو په مابین کې حاضر و ناظری. حضور زوجین کې جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہے. یعنی چې ښځه او خاوند یو ځای کیږي جما کوي التم معاذ الله نبی علیہ السلام حاضر و ناظر دی. نو دا د پیر سیف الرحمن عقیدم ده. ځکه دی وایي چې زه په ټولو عقایدو کې د بریلویانو سره موافق یم. حالان کې په حنفي فقه کې د حاضر او د ناظر د عقیدې والا تک کافر ویلی دي. فقها فرمای من قال ارواح المشایخ حاضره تعلم یکفر، څوک چې د حاضر او د ناظر عقیده ساتي هغه کافر دی. دریمه مسئله د سیفیت بریلویت د حنفی فقه په مقابله کې دریمه مسئله د استمداد فيما فوق الاسباب ده. سیفیان بریلویان
اولیاء او انبیاء خلاصه کوي د اوسنی خرتم په ما فوق الاسباب کې مشکل کشا وي. حالان کې په فقه حنفي کې په ما فوق الاسباب کې غیر الله ته مشکل کشا ویل د کفر او د شرک عقیده ده. زه یو 2 عبارات درته وایم. قاضي ثناء الله پانیپتی الحنفی رحمه الله لیکلی دی مسئله آنچه جهال می گویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله یا خواجه شمس الدین پانیپتی شیئا لله جایز نیست، شرک و کفر است. څوک چې وایي چې یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله امداد ترېنه غواړي او یا وایي یا خواجه شمس الدین پانیپتی شیئا لله دا وایي جایز نه دی بلکې شرک او کفر دی. او اگر الهی به حرمت خواجه شمس الدین پانیپتی حاجات من روا کن گویند مضایقت ندارند، یعنی که توسل کی نو بیا څه مشکل نشته، خو چې په ما فوق الاسباب کې د غیر الله نه کومک غواړي دا وایي کافر او مشرک دی. وګوره ارشاد الطالبین صفحه 40 او صفحه 48 او دارنګې صفحه 29. حضرت شاه ولی الله المحدث الدهلوی رحمه الله لیکلی دی كل من ذهب الى بلدة اجمیر او الى قبر سالار مسعود لاجل حاجة يطلبها فانه اسم اسما اکبر من القتل والزنا. څوک چې د اجمیر ښار ته لاړو یا د سالار مسعود قبر ته لاړو د پاره د دې چې د هغوی نه خپل حوایج طلبوي، توسل نه کوي بلکې د هغوی نه امداد غواړي، فانه اسم اسما اکبر من القتل والزنا، د په دومره سخته ګناهګار شو چې د قتل او د زنا هم د ګناه سخته ده. سیفیان وای غیر الله په ما فوق الاسباب کې کرامتن و معجزتن مدد کولی شي. حالان کې دا کم علم خلق دي. شرح العقاید کې فرمایي چې خلق ما فوق الاسبابي او کسب ما تحت الاسبابي، نو ما فوق الاسباب کارونه کول دا خلق دی. نو تاسو چې وسوای چې کرامتن و معجزتن ما فوق الاسباب کومک کولی شي، د دې دا معنا ده چې ما فوق الاسباب خلق کولی شي، یعنی د الله دا صفت ورته ثابتېدلی شي چې خلق دی، او د الله صفت چې خلق دی غیر الله ته ثابتېدل محال دي، او محالات دا کرامتن و معجزتن چاته نه ثابتېږي. نو دا یو 3 مسائل ان شاء الله دا درسونه به سلسلهوار دا شروعي او پدې کې به تاسو ته دا خبره موږ ثابته کو چې سیفیان بریلویان دا د فقه حنفي نه منحرف دي او د فقه حنفي دشمنان دي.